د بشري حقوقو څار ډله ملګري ملتونه د الحقاظي په اړه څېړنې وکړې. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د بشري حقوقو د څار ډلې له کابل مشتیو ډیپلوماتانو غوښتي چې د هغې ډلې په اړه معلومات ترلاسه کړي چې ادعا کوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پخواني ویاند پر ایجنسي تېری کړی دی. علیحي د لاورزی په څو ویډیوګانو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو پخواني ویاند سعید خوستي پر ایجنسي تېری کړی دی. د دغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د علیحي د لاورزی د نیول کېدو او ژوند په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د بشري حقوقو د څار ډلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له غړو هېوادونو غوښتي چې د دې قضیې په اړه پلټنې وکړي. دا و زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا هم ښې چارې.